السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شهزاد ما امید ساتم چې ټول ملګري به ښه بیګا چې کومه افسوسناکه زلزله په پاکستان باندې راغلې د پاکستان په 80% علاقو باندې دا زلزله شوې ده. د دې وایي چې د دې ریکارډ 6.5 دی د دې زلزلې. د دې په زلزله کې چې کم نقصانات شوي دي نو داسې وایي چې د اوس وخت مطابق 9 کسان وفات شوي دي او 162 کسان زخمیان دي. په دې نه نور هم زیات کېدلی شي، خو دا د اوس تازه معلومات دی موږ سره چې دا موږ له راغلي دي. نو دا وجه د دې دا ده چې دا زموږ د ګناهونو په وجه باندې دا زلزلې راځي، د فحاشیانو د وجې دا راځي. وګورئ ځای په ځای باندې فحاشیانې شروع دي، ډانسونه، کلبونه، قسمه قسمه ګناهونه زموږ په دې ملک کې کېږي. نو په موږ باندې به دغسې عذابونه هم راځي. موږ له پکار دا دی چې موږ د الله ته متوجه شو. د روژې مبارکه میاشت راغلله چې په دې کې موږ د الله تعالی ډېر زیات عبادتونه وکړو، ذکرونه پکې وکړو او بالکل د غیبتونو نه، د شرونو، فتنو، فسادونو نه پکې ځان وساتو او د خپل ملک دپاره، د خپل ځان دپاره، د ټول اهل اسلام دپاره ډېرې دعاګانې پکې وغواړو. دا دعاګانې الله نه رد کوي په دې رمضان میاشت کې. نو دا زموږ د ګناهونو په وجه باندې چې په موږ باندې کم عذابونه راځي، که سیلاب په موږ باندې راشي، که زلزلې په موږ باندې راشي، دا صرف او صرف زموږ د عملونو د وجې ده. او الله په چا باندې ظلم نه کوي، خو چې کله انسان په خپله په ځان ظلم شروع کړي نو بیا ورسره الله پاک د قهر فیصلې راولیږي. نو دا معلومات چې موږ له نور راشي نو هغه به بیا تاسو سره شیر کړو. د اوس وخت مطابق موږ سره چې کوم معلومات راغلي دي نو هغه دغه دي چې 9 کسان وفات شوي دي. الله دې هغوی وبخي، الله دې هغوی مغفرت نصیب کړي. او دغه 162 کسان زخمیان دي، الله دې دغه له صحت ورکړي. موږ به مو ته دعا ګورو، تاسو مو ته دعاګانې کوئ او الله دې نور د دغسې مصیبتونو نه زموږ د مسلمانانو ساتي. السلام علیکم ورحمت الله.